څلور جملې چې هیڅ میرمن یې باید خپل خاوند ته حتی په بدو شرایطو کې هم ونه وایي. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ځینې ارواپوهان په دې باور دي میرمن باید له ځینو رښتیاو خبرو څخه چې خاوند یې ځوروي او خواشیني کوي ډډه وکړي. دا جملې در سره په دې خاطر نه شریکوو چې ګینې تاسو دروغ وایئ، بلکې موږ یې تاسو ته وایو چې اړتیا نشته دا موارد مو خاوند ته ووایئ. په ګډ ژوند کې هم د نورو مواردو په څیر باید رښتیا ووایئ او له رښتیاو پرته بل څه ونه وایئ. دا سمه ده، خو آیا هر وخت رښتیا ویلی شي؟ ځینې ارواپوهان په دې باور دي چې ښځه باید له ځینو رښتیاو خبرو څخه چې خاوند یې ځوروي په کلکه ډډه وکړي. دا څلور خاوند ځورونکي رښتیا خبرې په دې ډول دي. اول، له مور څخه دې کرکه لرم. ښایي دا نظر د هغو اختلافو له امله چې د انګور او خواښې ترمنځ شتون لري تاسو له خپلې خوښې سره ښه صمیمیت ونه لرئ، خو هیڅ دلیل شتون نه لري چې دا جمله په خوله راوړئ. د دې جملې ویل داسې دي چې د خپل خاوند زړه مو په غشي ویشتلی وي. هر څه چې وي هغه یې مور ده. دا موضوع کابو د ټولو نارینهو د لومړۍ درجې کورنۍ په اړه صدق کوي. دویم، له تا سره په واده کولو پښیمانه یم. په هر ګډ ژوند کې لوړې او ژورې شتون لري او حتی په یو بل باندې مینې جوړې هم ښایي په خپل منځ کې اختلاف ولري. که تاسو هم له خپل خاوند سره لانجه او شخړه کړې ده، حتی په بدو شرایطو کې هم دا جمله په خوله مه راوړئ، ځکه په هغه شیبه کې یوازې تاسو غوسه یاستئ. خو که داسې موارد هم پیښ شي چې خاوند مو د خیانت او په نشهیي توکو باندې د روغتیا په څیر ستره او جدي ستونزه ولري، بیا هم ستونزه حل کیدونکې ده. دریم، فلانکې ځوان وینې هغه مخکې زما غوښتونکی او زموږ کور ته یې مرکه رالیږلې وه. خپل خاوند ته د دې جملې ویل دې خبرې ته ورته کیږي چې تاسو اوس هم غواړئ له هغه ځوان سره واده وکړئ، او دا د یو نارینه لپاره تر ټولو بد څیز دی. دا مه هیروئ چې تاسو اوس یو متأهله میرمن یاستئ او باید په بشپړه توګه نور موارد هیر کړئ. څلورم، زما پخوانی غوښتونکی ډیر شتمن و. دا جمله هم د تیرې جملې په څیر په ګډ ژوند کې یو زهرجنه جمله ګڼل کیږي چې کولی شي ستاسو د خاوند په ځان باندې باور له منځه یوسي. بیا هم وایم چې تاسو واده کړی دی، نور نه باید د تیرو پیښو په اړه فکر وکړئ. دوستانو، دا هغه معلومات چې تاسو ته مو راغونډ کړي وو چې دا څلور جملې باید هیڅ وخت یوه ښځه خپل خاوند ته ونه وایي. په دې هیله چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.